أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورة یاسین دا مکی سورت تے او بدی کے 3 آیتنا او 15 رکوگانی. او دی سورت تا قلب القرآن هم چی دا دا قرآن مجید زڑا دے. او دا دا هاغ سورتونو ندے چی د انسان د زندګۍ سره او د آخرت سره د دواړو سره ردی تعلق. او په دې صورت کې الله پاک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صداقت بیان کړ. یاسین لفظ بعضی وی چې دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم او بعضی وی چې دا د الله پاک نوم. د دې وجنا چې ردی اختلاف ته چې دا نوم په حقیقت کې رچا ردی وجنا ردی نوم اخودل دا مناسب نه، جائز ناجائز نو مناسب نه. نو الله پاک قسم خوري والقرآن الحکیم چې قسم ده په قرآن چې حکمتون والده انک لمن المرسلین، یقینا تا دا رسولان علی صراط مستقیم پلار برابر باندې. تنزیل العزیز الرحیم، نازل اول د زورور ذات چې رحم کوونکی دی، یعنی دا قرآن مجید نازل کړی شوی دی د طرفه د زورور ذات چې رحم کوونکی. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، د دې دپاره چې یره ورکړي هغه قوم ته ما انذر آباؤهم چې یره نو ورکړی شوي مشرانو د دوی ته فهم غافلون، پس دو بے پروا. د حضرت اسماعیل علیه السلام نه وروستو دو ته بیا الله پاک پیغمبر نه راغی او د پیغمبر علیه السلام نه یو نیم سل کاله یا سکم 2 کاله مخکې د دغه وخت پورې دو بالکل برابر را روان. اولنی شرک چې په عربو کې شروع شو نو په دو کې یو کسو عمرو بن لحی د هغه نوم د پکې د شرک ابتدا و. نو الله پاک فرمایي چې ته ویاره هغه قوم چې یره نو ورکړی شوي د هغو مشرانو ته، یعنی د اسماعیل علیه السلام نه وروستو دو ته بل پیغمبر نه راغلی. فهم غافلون، پس دو بے پروا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، یقینا پورا شوی د حجت دلیل على اکثرهم په اکثر د دو باندې فهم لا يؤمنون، پس دو ایمان نراو. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. یقینا اچو مونگا توقونا پسټونو د دوی
فهي الى الاذقان چې دا به تر زنو پوری را رسیدلی فهم مقمحون نو سرونه د دوبه پورته کړی شوي یعنی داسې به ته اچولی شوي چې دا به د زنو سره لګېدلي او د دې نه به داسې نیوی شوي لکه دا پیزواني ساوری چې داسې ونیوی شي او د ده را سټ بیا برابر نیغ په بر نو الله پاک وایي چې ردو سرونه دا به پورته کړی شوي بل ځای الله پاک فرمایي ولا يحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء چې خیال او ګمان دي نه کوي ظالمان خلک په الله پاک باندې د ناخبره چې زمونږ د دې عملونو نه نعوذ بالله الله پاک ناخبره الله پاک کوئی زره دینه خبردار یم لیکن انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار منګه مهلت ورکو دوتا ليوم هاغه ورځ ته تشخص فيه الابصار چې کولاوي به پاتې شي پاغه کېسته یعنی د مرګ پوری دوته مهلت ده یا د قیامت پوری دوته مهلت نو دوی چې په دې نافرمانو کې مس ګرځي او مغرور او په تکبر کې ګرځي الله پاک وایي دا د دوی په دې باندې نه دوکه کېږي چې ردو د عملونو نه چرته الله پاک نه خبره بلکې الله دوی له مهلت ورکړي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء چې دوی سرونه دا برکړي لا يرتد إليهم طرفهم نبا واپس کیږي دوی ته نظرونه در یعنی لکه څنګه چې دا تریدل ساوره کستاسو خیالي نو د حقیقت نه د بیا سک برکړی او دغه شنګوري په یو طرف کوي نو کده د یو شیز لارتاو شو که هلاک شو که مړ شو که هر څه چل وسره وشو خدای لاندې خپل ځان ته نه ګوري بیا د دې پروا وسره نه د لارې د مخې پروا نه الله پاک وایي دغه شانتي د دو نظرونه دو بخپل د ځان پروا هم بیا نه کوي وافئدتهم هوا او زونه د دو د به الوتي یعنی داسې به وي چې په دو کې له سره هغه عقل او پوهه شعور څه شی نشته نو الله پاک فرمایي إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون چې ردو سرونه دا به پورته کړی شوي دي سټکو ته به یې داسې توقونه اچولی شي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون او جوړو مونږه من بين أيديهم سدا مخکی د دونا دیوال ومن خلفهم سدا او رستو د دونا دیوال فأغشيناهم فهم لا يبصرون نوراگیر بکلو دولر پس دو به هیڅ نی یو سوال هغه په ذهن کې پیدا کیږي چې کله الله پاک مخې ته شاته دیوال پیدا کړي او دا انسان روم کې الله پاک او دو بیا سیین هم نو بیا ولا الله پاک عذاب ولي ورکړ دا خو غریب بیا په خپل وس طاقت کې نه دا خدا سي شو لکه د یو انسان لاس په وتر او ابو ته یو ولې ته چې ځان د ابو نه بچ کړ نو الله پاک ډیر عادل بادشاہ د دو شاته مخکې چې کم دیوالونه راځي یا دو سنینی نو دا بردو د عمل او
د دو دا زد د وجه ځکه الله پاک فرمایي فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون چې کله ما دوتا پیغمبر راولېږو او مثال د دې داسې دی لکه یو عام انسان هغه اعلان وکړي مثلا چې سبا به ډوډۍ ماسپښین او ټولې محلې والا ته اعلان وشي او عام خیراتی ده وس یو سړی د خیرات ته حاضر نشي او د بیا سبا ګیله کوي د دغه کور والا نو آیا چې دی به هوښیار او عقلمند ګڼلی کېږي او یا به دی صحیح ګڼلی کېږي په دې خپله دعوه کې او که نه ده ته به د غلط او د لیوني نسبت کېږي هلکه خو عام اعلان ورته ولې نه راغلی به وي نو ده ځان په خپله محرومه کړو او که نه دی مالک دی محروم خو ځان یې په خپله محرومه دغه شان الله پاک پیغمبر راولېږه او عام اعلان وکړو انسانیت چې یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نار چې ای خلقو بچ کئ خپل ځانونه واهلیکم او خپل اهل عیال نارن دور عام اعلان وس کم کسان چې هغه د دغه پیغمبر خبره ومنله او د الله پاک احکاماتو ته غاړه کېښوده او پدو کې الله پاک طرف ته رجوع وا نو الله پاک و د توفیق د ایمان وا او د کوم خلقو چې الله پاک طرف ته رسره رجوع نه کوي دغه طرف ته خیال او دهیان رسره کوي او نه الله پاک طرف ته راګرځي او ځان محتاج حساب نو دو د دینه محرومه پاتې شو نو آیا د دو د محرومتیا دا د دو د وجې نه ده او که نعوذ بالله بیا د خدای د وجې نه ده د خدای د وجې نه دو ته عام اعلان شوی دی خو دو ځان په خپله محرومه پاتې کړی دی نو چې کله په دو کې رجوع رسره نه وه ځکه دو به دا خبره کوله وقالو قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه دو پیغمبر علیه السلام ته ویل چې زمونږ په زړونو کې پردې دي پردې وفي آذاننا وقر او زمون په غوږونو کې درنوالی دی یعنې ستا خبره نه اوري ستا د خبرې څه حیثیت نشته چې موږ ورته غوږ کېږدو یعنې مطلب دی د دو د خبرې دا چې په غوږونو کې زمون درنوالی او پردې دا دي چې هغې سړي ته خلک غوږ دي او هغې خبرې ته خلک غوږ دي چې د هغې خبرې څه حقیقت وي دغې سړي څه عقل او هوښیارتوب په دې انسان کې د دې خبرې څه مقصد او مطلب یې نو خلک ورته غوږ دي ستا څه بې مقصده بې مطلبه خبرې دي ستا خبرو ته موږ د سره غوږ کېږو نو ستا خبرې د بې مقصدۍ د وجې نه موږ داسې یو لکه رسره چې موږ کاڼه یو ستا خبرې اورو دوی مما تدعونا الیه دا هغې څه نه چې ته ورته موږ رابلې یعنې موږ رسره دې خبرې طرف ته خیال هم نه نو الله پاک فرمایي چې کله ردو حالت داسې وګرځېد نو فاغشیناهم فهم لا یبصرون بس دو داسې شو لکه دو رسره وسیلې او پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فرمایي وسواء علیهم او برابر خبره ده په دو باندې اانذرتهم کتیر ورکې دو ته ام لم تنذرهم او کتیر نه ورکې دو ته لا یؤمنون دو ایمان نه یعنی دو په خپل بغض او په خپل عداوت دشمنی کې دومره حد ته رسېدلي دي چې ستا دا یره ورکول او ستا دا پیغام رسول دو ته دا په دو باندې وس اثر نه ولې ځکه انما تنذر من اتبع الذکر یقینا ته یره ورکې یعنې ستا یره فایده ورکوي من هغه چاته اتبع الذکر چې هغه تابعداري کوي د نصیحت غوږ دی ځان کمزوره حسابوي ځان د خدای بنده حسابوي د خدای نه یریږي نو هغه خلقو ته ستا یره ورکول فایده ورکوي وخشی الرحمن بالغیب او یریږي د رحمان ذات نه بالغیب
په حال د نه لیدو د هغه خدای پاک موږ نه دی لیدلی خو موږ ته یریږي نو دې ته وایي بالغیب دو د خدای نه یریږي په هغه حال کې چې دو لیدلی کله چې د الله پاک عدالت ولګي د خدای فیصله وشي بیا خو ټوله دنیا یریږي تاسو یې نه نو چې معمولی زلزله راشي دا سپي دا زناور هم چغې وهي دا ساوري به تاسو نه لیدلي چې دو داسې په یو بند زیږي کې نو دو دومره زور کوي چې پړې شلی او ځان هم یو میدان ته وباسي تخت نو په هغې کې خو بیا پکې هغه کم چې د ټولو نه لوی متکبره انساني او لوی باغي انساني هغه هم چغې وهي یا خدای خیر یا خدای خیر نو الله پاک فرمایي چې دا د خدای نه یریږي خو په هغه حال کې چې په وخت د نه لیدو د الله پاک د خدای عذاب لا راغلی نه دی د خدای عذاب یې نه دی لیدلی د الله پاک عدالت قایم شوی نه دی د هغې وخت کې یریږي نو الله پاک فرمایي ستا یره ورکول هغه له فایده ورکوي نو چې کله داسې خلک دي نو الله پاک فرمایي فبشره پس زیر ورکه دته خوشخبری بیان که دته هغه ته بمغفرة په بخښنې سره و اجر کریم او په اجر عزتمن سره یعنی د آخرت اجر او د دنیا په اجر او مزدورۍ کې فرق دا دی چې د دنیا مزدوري او اجر اجرت ته میلاویږي نو هغه به د ذلت سره ته میلاویږي د مشقت د تکلیف سره به ته میلاویږي او د آخرت اجر چې میلاویږي نو الله پاک فرمایي دا به په عزت او په تکریم سره انسان ته میلاویږي نو الله پاک وایي چې خوشخبری بیان کا هغه ته بمغفرة په بخښنې سره و اجر کریم او په اجر عزتمن سره انا نحن نحيي الموت نو چې کله د اجر او د خوشخبری بیان وشو او د بخښنې بیان وشو نو الله پاک فرمایي چې کم خلق هغه منکر دی د دې خبرې چې دا انسان به دوباره څنګه راژوندی کېږي نو الله پاک فرمایي انا نحن نحيي الموتى یقینا مونږه ژوندی کوو به مړي ونكتب ما قدموا او مونږ لیکو هغه عملونه قدموا چې دو مخکې لیږلي وآثارهم او رستو کارونه ده الله پاک فرمایي چې هیڅ شی هغه به دا صفات نشي چې نعوذ بالله د قیامت په ورځ باندې د الله پاک نه څه شی پټ پاتې شي بلکې الله پاک فرمایي چې انسان ته په دغه ورځ باندې وویل شي اقرأ کتاب د خپل عملنامه په خپل ولول کفا بنفسك اليوم عليك حسيب نن ورځې ته په خپل باندې د خپل ځان د پاره حساب کوونکی پوره دی چې کله انسان دا هر څه ویني نو الله پاک فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه کله چې اعمالنامه دا ورته کېښودی شي او دی وګوري فترى المجرمين الله پاک فرمایي چې ته به وینې مجرمان خلک مشفقین چې دوبه یریدونکي په دغه ورځ باندې او سرونه به ښکته مما فيه د هغې څه د وجې نه به یریدونکي چې څه په دې عملنامه کې ویقولون یا ویلتنا او دوبه دا خبرې کوي چې هی ارمان او افسوس ته زمونږ دپاره ما لهذا الکتاب څه شوي دي د دې کتاب عملنامې دپاره لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها چې دی خو د وړوکي نه وړوکی شی هم نه دی پاتې کړی او د لوی نه لوی شی هم د دې نه دی پاتې شوی یعنی ذره ذره هغه حساب شوي دي په دې کې ووجدوا ما عملوا حاضرا الله پاک وایي دوی به بیا مومي هغه څه چې دوی په دنیا کې کړي حاضر مخامخ پیدا ده او په وسنی دور کې مخکې کده انسان ذهن دې خبرو ته نه رسي نو داغه لپاره هم د جواز څه صورت نو ځکه ایمان دا معتبر ده ایمان بالغیب خو به هر حال د هغې وخت موافق
د ساينس او د آلاتو دومره په لویه پیمانه باندې وجود نو وصفو دغه خبره هغه عقل تراغلی دی یعنی د علم غیب نه هغه هم بهر شي انسان داسې یو شی ایجاد کولی شي چې هغه د کلونو شی په هغې کې محفوظ کوي او ستا مکمل ریکارډ محفوظ کوي بهر ممالکو ته چې خلک لاړ شي او دی راځي په ده پسې معمولي پرچۍ د ګاډي او دی ایرپورټ ته راورسي او څنګه ګوته لګوي هغه ورته وایي وروره شه تا ته ټکټ نه لګي ته نشي ولې په تا پسې خو پلانکی پرچه ده په هغه ځای باندې دی راولی شي نو چې انسان داسې اله تیارولی شي چې د ریکارډ هغه د ته راویستی شي د ته یې مخې ته کولی شي نو الله پاک خو د ټولې دنیا خالق مالک دی د ټولې دنیا احکم الحاکمین فیصله کوونکی دی نو الله پاک به د انسان ریکارډ هغه څنګه نشي محفوظ کولی او دا به څنګه نشي راویستی نو الله پاک فرمایي وکل شیء احصیناه فی امام مبین او هر شی احصیناه راګیر کړی دی مونږه هغه فی امام مبین په کتاب ښکاره کړی هر شی دا محفوظ الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي یاسین الله پاک عالم دې په معنی د دې حروفو والقرآن الحکیم او قسم دې په قرآن حکمتونو والا باندې انک لمن المرسلین یقینا تخامخا د پیغمبرانو نه على صراط مستقیم پلار برابر باندې تنزيل العزيز الرحيم نازل ول د زورور ذات چې رحم کوونکی دی خو مطلب دا دی چې نازلونکی دی الله پاک العزيز الرحيم چې زورور رحم کوونکی دی لتنذر د دې د پاره چې ته ویری قوما هغه قوم ما انذر چې یره نه ده ورکړی شوي آباؤهم مشرانو د دوی ته فهم غافلون پس دو بې پروا دي لقد حق القول یقینا پوره شوی دی حجت على اکثرهم په اکثر د دوی باندې فهم لا یؤمنون پس دو ایمان نه راوړي انا جعلنا فی اعناقهم یقینا اچو مونږه په سټونو د دوی کې اغلالا توقنا فهي الى الاذقان پس دابا ترزنو پوری وی فهم مقمحون نسرون ددوبا پورتکڑی شوی وی وجعلنا من بين ايديهم سدا او جوړو مونږه مخکې د دونه دیوال ومن خلفهم سدا او رستو د دونه به دیوال وي فاغشیناهم نراگیر بکلو دولرا فهم لا یبصرون پس دو بسنینی وسواء علیهم او برابر خبر ده پدو باندی اانذرتهم کتیر ورکیدوتا ام لم تنذرهم او کتیر نورکیدوتا لا یؤمنون دو ایمان نراوڑی
انما تنذر یقینا تیر ورکوي یعنی فائدہ ناک یر تورکوي من هغه چاته اتبع الذکر چې تابعداري کوي د نصیحت وخشی الرحمن او یریږي د رحمان نه بالغیب په حال د نلیدو کې فبشره پس خوشخبری بیان کا هغه ته بمغفرة وبخن سرا واجر کریم او اجر عزتمن انا نحن نحيي الموتى یقینا مونږ ژوند کوو مړو لرا ونكتب او مونږ لیکو ما قدموا هغه عملونه چې دوی مخکې لېږلي دي وآثارهم او رستو کارونه د دوی وكل شيء او هر شی احصیناه راګر کړه دې مونږ هغه فی امام مبین فکتاب واضح کی